اوس هغه کسان ته به ښه معلوم شوي دا اوس چې کم پردې سره پورته کېږي تاسو وینئ دا د امریکا ده چې اسلام چې د ښځې د حقوق خیال ساتل پخوا به دې پر موږ باندې اتهام لګوي یا ملایان داسې د پلان دا اپسټین د تاسو ویل دا کم وحشت سوی دی دلته دا وحشت په کومه نتیجه کې سوی دی ځکه اسلام موږ ته هر قید ایښی دی د اسلام د معاشرې خیال ساتلی دی اسلام د ښځې د عزت و د ناموس خیال ساتلی دی د حیا او د عفت خیال یې ساتلی دی ځکه په اسلام کې تر اوسه پورې داسې واقعیت چا لیدلی ده لیکن دا د هغه کسان چې هغه د حقوق بشر ټیکهداران وه هغه خبیثان هغه ظالمان هغه وحشان هغه درندگان چې هغوی اوس د دې اعمالو کړنه هغه د ورځ په ورځ رسوا کېږي چې هغوی د 9 کلن 8 کلن 9 کلن نجونو سره په زور زنا کولې بیا به د هغې غوښې خوړلې دا کسان هم پر اسلام لګېدل دا خبیثان د دوی لاسپوڅې براینا مسلمانان هم په دغه وجه په اسلام لګېدل اسلام یې د ګوتې د نشان لاندې راوستی د رسوالي نشان لاندې راوستی نن دې د اپسټین دا ویل ده که نه ویل هلته څه شوی څوک پکې ملوث دي هغه د دنیا پر سر چې د حقوق بشر مشران ځان بولي داویداران بولي هغه خنزیران چې اوس ځان قدرت دونې د باور دی دومره ځان پر قادره بولي چې پر ټول دنیا باندې د خپل واک چلېدل هغه په دې کې ملوثه دی موږ همیشه خوله وچې کوم چې اسلام وایي هغه موږ ښکاره کوو ځکه عزیزانو ځوانان دا واورئ زموږ علما لیکي چې کوم کسان پر ناجایز محبت باندې مبتلا وي ناجایز عشق په نامه باندې د ښځې سره اړیکې ساتي دا به د ډېرو سختو عواقبو سره مخامخ کېږي یو عاقبت دا دی چې دا کس په ټوله زندګي د رزق خاوند والله کاله جوړ کړي که یې جوړ کړي هم یو دم به داسې ځلله کېږي چې ټولې پیسې او دوم دا چې د خلکو په نظرو کې به دا سړی هېڅ حیثیت نه لري لویږي به هر یو به په بېعزته ورته کوي د خلکو په نظرو کې به ذلیله وي خوار به وي سپینږیری وي معمره کس به یې که په دا دنده اخته و د خلکو په نظرو کې والله که د دغه ماشوم قدر لا پیدا کړي او بل دا په انسان کې بېحسي پیدا کوي بېحسي دا ناست به وي یو څوک به خبرې درته کوي ته به په شي باندې سر به دې نه په خلاصېږي بیا به پوښتنه کوي تا څه خلکو به خبرې